سلامونه درناوی راځو د اسلام قلعه د ګمرک په هکله مسله داسې ده چې افغانستان اوسنی حکومت یا اوسنی حالات په افغانستان کې داسې دی لکه یو څوک چې کور جوړوي او قلعه چپه چپه سي او ډېرې دروازې نه قلعه دروازه لري نه محافظ لري نه مالک لري نه هیڅوک لري د افغانستان اوسنی وضعیت سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت اجتماعي وضعیت ټول همداسې دی د کوم خوا څخه یې ګزوې کومه خوا یې کوې هغه اوښته یې ویله بیا د بیمه په زموږ سرایي متل دی غاړه دې کږه وژه د بهر ولورجانه غلط شوی کوم ځای مې کوږ دی اوس پر کومه ځای موږ تبصره وکړو د افغانستان کاشکې یو ځای وای دوه ځای وای پنځه ځای وای لس ستونزې وای پر کوم ځای باندې سړی پاس وکړي خو ټول غله راغلي دي پاسپورټي پراشوټیانې راوستلي دي دا اوس حکومت دی دا اوس دولت دی دا اوس دی چې نه د خلکو عزت په امن کې دی نه د خلکو ابرو په امن کې ده نه د خلکو جایداد په امن کې دی نه د خلکو اولادونه په امن کې دي نه د خلکو ناموس په امن کې دی کومه خوا یې اوس راواخلو ګیله د چا څخه وکړو طالب په قطر کې ناست دی وایي زه د افغانستان مالک یم اشرف غني په دیوالو کې ناست دی وایي زه د افغانستان مالک یم محیب بیا د یو بل له خوا څخه را روان دی وایي اصلي زه یم تم نه یې ملا صالح بیا د بلې خوا را روان دی شپږ نیمې بجې مذاکرات یې کوي د افغانستان د مزار یو اته کلن ماشوم دا 4 میاشتې کېږي غلو پیولی دی درک یې نه دی معلوم حیرتان بندر هلته بند دی شیرخان بندر هلته بند دی د اسلام قلعه بندر هلته بند دی د تجارانو مالونه په تورخم کې 2000 لارۍ ولاړې دي په تورغونډۍ کې 2000 لارۍ ولاړې دي په شیرخان بندر کې ولاړې دي په حیرتان کې ولاړې دي دلته کاختي ده یوه 50 کیلویي بوجي اوړه 400 روپۍ ګران شوله 500 په 2200 روپۍ دي هر سړک ته چې وګورې دا مستوري افغانانې نارینه ښځینه سپینږیري ماشومان ولاړ دي الله دې کفر د دې قدرت د تږو خراب کړي چې هر څوک افغانستان خرابوي الله دې خراب کړي دا غله خو ګرد دنیا ته معلوم دي بې هویته یې راوستلی دي د افغانستان په ملي بانک کې ناست دی نه تذکره لري د افغانستان نه پاسپورټ لري د افغانستان خو د بیبي ګلې خپل دی څوک یې ایسته کوي د دې ځایه څخه وروره غازي صاحب خپل سوال دی واخسته جواب دی واخسته د سوال ولا د سوال جواب راته معاصر سو وروره الله دې خیر ورکړي الله دې خیر حاضر محترمه تاسو هم کولی شئ تر څو چې قاري صاحب سعید راځي اما سوریا صاحب راځي تاسو هم کولی شئ خپل سوال وکړئ که چیرې کوم څه ورونه راپورته سئ لینک صفحه کې دی سوال وکړئ نن چې ونه غږې بیا چې مړه سئ سوالونه کوئ اجازه ده نه ولاکه پیر پرېږدم نه ولاکه فقیر پرېږدم چې خدای وایي قرآن وایي افغانیت وایي مسلماني وایي د افغانستان ولس وایي هغه به وایم قربان دې سم حاجي صاحب مبارک مایک هم خلاص نو پر وتک صاحب باندې دغه سوال وکړو که اجازه وي مهرباني حاجي صاحب دا خو دغه زموږ ستاسې د دغه څخه خارج دي نو خبره دا ده چې په دغه وشي کې د وتک صاحب یو څه تشریحات ورکړي چې دغه بعضې خلک راولاړېږي پالتو د موضوع بحث سړی د پاکستان او د ایران او د چین او د فلاني او سرحدو ته ځي دغه موضوع خرابوي او پر دغه باندې دوی یو څه وغږېږي چې په دغه کې اوس کوم منطق دی چې دوی شپه ورځ د پاکستان او د بل ځای خبرې راپورته کوي او کوي پر دغه باندې که یو لږ زموږ سر راخلاص کړي چې دغه اوس ګټه څه شته دغه فایده څه شته او نقصان یې څه شته وتک صاحب سوال دی واخسته دا وایي چې خلک وایي چې هر څه وشي په افغانستان کې مثلا داره ګډوډي چې وشي وایي دا پاکستانیان دي چې بمبار ته وکړي پاکستانیان وژني پنجابیان وژني خلاص د 20 کاله دی افغانان نه دي وژلي پنجابیان یې وژلي غونډ ولس یې تباه کړ وایي دغه څه رقم خبر دی چې د پنجاب په نامه باندې موږ وژني او پنجابیان راځي دوی سره پار کې ښکته پورته کړي عمران خان ده بل ده بله سوال مې واخیستی مخکې برته خپلې خبرې ته ورځم افغاني چې یو سرای دی محافظ ونه لري چوکیدار ونه لري مسؤل ونه لري کور مشر ونه لري دروازه ونه لري بیا غل چغال ګیدړه بیزو هر پدرنالت ورته راځي ننوځي که نه ننوځي خو مسله خلاص وه بله مسله ده دا که اشرف غني وایي دا که زه وایم دا که ته وایه دا که هر څوک وایي چې پاکستان
په افغانستان کې ښکېل دی، ایران په افغانستان کې ښکېل دی، روسیه ښکېله ده، امریکا ښکېل دی، برطانیه ښکېله ده. په دې کې خو شک نشته 40 کاله کېږي چې په افغانستان کې ټول همسایه نږدې او لرې هېوادونه ټول په افغانستان کې ښکېل دي. یو 15 کاله بعد په افغانستان کې د اوبو جګړه راپورته سي، بالکل ایران پکې ښکېل دی، بالکل پاکستان پکې ښکېل دی، بالکل موږ د همسایهګانو د ټولو ملکو د لاسه اور اخیستی دی. په څه شي مو اخیستی دی؟ په دې مو اخیستی چې موږ د سر سړی نه لرو. موږ ټول غلط دغه سیاستمداران دا د افغانستان په وینو، د افغانستان په جغرافیه، د افغانستان په ناموس باندې بحث نه کوي ګرسره د ځان کور نه بولي. که د پاکستان سره خو زه پاکستان زما ګاونډي دی، ایران زما ګاونډي دی، باید که ما زه په کور کې مشر ولرم وخت چې دا مشر د پاکستان سره د خبرې وکړي چې پاکستان وروسته په مسلمانۍ، په اسلام، په دین، په مذهب، په ټولو په عنعناتو سره شریکان یو. دغه میلیونه مهاجرین یا لکه مهاجرین اوس ستا په خاوره کې پراته دي. زما سره دې پر څه شي بنده ده؟ څه شي راسره کوې؟ زما څه شي غواړې چې زما په وسه پوره یې بالکل یې در کوم، ستا په وسه چې شي پوره ده ماته یې راکړه. دغه مسله د دواړو ملکو چې هغه قوي ډیپلوماسي موجوده وي، چې هغه پاکه ډیپلوماسي موجوده وي، هم د ایران سره حل کېږي، هم د پاکستان سره حل کېږي. دا چې وسوله دا وسوله اخشینې مو ور در بخښلي. د افغانستان اردو 2 زره اردو وڅو 2 زره ټانکونه وه، څه شوه؟ څو باله تیارې وې، څه شولې؟ تباه شولې که نه شولې؟ یوه په اخره کې اریانا پاته وه راباني صاحب چې په مړي باندې هم مځکې قبضه کړي دي، پر ایران باندې یې خرڅه کړه. اختر خو پټ مېړه نه دی چې لاړ شي تېر شي هېڅوک په خبر نه شي. ټول ملکونه په افغانستان کې ښکېل دي. ګناه د هېڅ ملک نه ده. ګیله ولې ځي نو؟ ګیله خو به ورېنداره کوي. که چېرې د افغانستان ولس، د افغانستان سیاسیون ځان ته افغان مسلمان نارینه وایي، خو ورته چې د نارینه په رقم دې کښېني، دغه بیا څه معنا لري؟ که چې ګیلې دې سره کوم یې دلته راځي عمران خان راځي، اشرف غني ټول ورته السلام علیکم. هلته د ټولو ډیپلوماسۍ حروفو مخالف ریاست د رئیس جمهور ځان بولي، ورسي د پاکستان نظامي اډې ته ورسي. چې شي دې په لاس کرزی صاحب 21 شماره یې سفرونه وکړله، چې مو په لاس راوړه. مسله دا ده چې موږ یو قوي، یو منظمه ډیپلوماسي د خارجانو د همسایه ملکو او د لورو ملکو په مقابل کې نه لرو. یو مسله بله دا ده چې دغه حکومت دا د ټول افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی. که چیرې نمایندګي وکړي، ولس یې شاته ولاړي، بیا پاکستان تر ټپ څه شي چې وینې ځي که اوبه ځي، نو خو زما تر ټپه وینې ځي، د ده تر ټپه د ایران تر زخم څه شي ځي، د ده هم وینې ځي، زما هم وینې ځي. مسله ټوله په موږ کې ده. هر څوک د خپلې آبادۍ دپاره کار کوي، هر څوک د خپلې مندو، د خپلې مور، د افغانستان د خویندو میندو د نفوس دپاره کار کوي. یوازې افغانان دي چې خپل ځان ته اور اچوي. د کومې خوا یې راګز کړو درته؟ په دې اوس ملا صاحب ته نه پوهېږې، په دې اوس زه نه پوهېږم، په دې اوس وردګ صاحب ته نه پوهېږې، په دې خو ټوله دنیا پوهېږي. موږ خپله سره پاشلي کوم وخت چې موږ اتفاق شولو. دا نن پرون حکمتیار صاحب یو لنډ مثال درته وایم، بښنه غواړم خبرې خو به ډېرې نه سي. نه هیله کوم، نه هیله کوم. پرون حکمتیار صاحب یو بیان ورکړي، دا حکومت ته یې چیلنج ورکړي. ښه دلته یو راپورته شو، وایي دا سیاسي ټوکه ده چې حکمتیار صاحب وکړه. بل راپور، حکمتیار صاحب خو د دې وطن بچی دی که نه دی؟ د افغانستان تذکره یې په جیب کې ده، پاسپورټ یې په جیب کې دی، مجاهد هر څه چې و په دا وطن کې هر څه وکړه. اوس چې 15 کسان په هر کې ناست دي، حکمتیار مو غورځولی دی. دغه اوس کوم منطق کې سړی وایي؟ کور یې د ډاکټر عبدالله ودان ټول سیاسیون یې یاد کړه. زموږ د ټولو سیاسي څېرو څخه هیله کوو چې افغانستان په اساس واک کې دی، موږ باید یو اتفاق سره وکړو. دا هغه څه دي چې موږ بربادۍ ته یې دا 40 کاله بیولي، اوس هم بیولي. دا بله موضوع. دغه طالبان ورونه په قطر کې ناست دي، صحیح ده؟ دا د حکومتي پلاوی، تا پلاوی دغسې لیدلی، دا اوس د حکومت سره خو جګړه ده، صحیح ده؟ کومه مرکه چې کېږي د افغانستان په اصولو، په قوانینو او په فرهنګ کې، درېیمګړی باید په مرکه کې ناست وي. 2 جنګي ورونه، 2 جنګي ډلې، درېیمګړی د افغانستان هغه تاریخ دا دی موږ داسې بیا روانو، خو دا 50 کاله خو زما په مخ کې تېر شوي دي چې درېیمګړی ناست وي. دا 2 مرور یا کپا یا جنگي ورونه په خلا کولی شي. اشرف غني مامورین واستوله، اوله طالبانو موږ نه ورسره کښېنو، اوس بیا نو چې ورسره کښېنوي دي هغه دي
ایران ته ځي بل ځای ته ځي بل ځای ته ځي خو حق لري خو هغه هم افغانان دي هم سیاسیون دي بل څوک وایي نو طالب څوک دی چې زما سره داسې کوي کور دې خراب څه ملا مادومار مجاهد د افغانستان د طالبانو د تحریک امیر و په ټول افغانستان کې چې 72 ساعته دې سفر کولی د مورې بچی نه و چې موټر ته یې لاس درکړی وای پوښتنه دې وکړه وروره خدای دې راولې چیرې ځې 10,000 دې برکړي دي خپل دي نوشي جان دغه هغه حقیقت دی چې اوس یې دا یوه ډله نه مني نو چې دا ولس راپورته سي حقیقت چې زه طالب ته ورسم طالب ته وایم چې دا دې پر حق ده مننه چې دا شی درته درکړو که اوس دا پراشوټیان حق لري یوازې بل څوک حق نه لري ګلبدین حق نه لري طالب حق نه لري نو څوک یې لري دې لري چې نه دي ولا که مور څوک پېژني نه دي ولا که خور څوک مننه هوتک صاحب مبارکه تاسو زموږ سره اوسئ په لاین کې قاري صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په خیر راغلل سټوډیو ته قاري صاحب سعید محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په خیر راغلل سټوډیو ته غږ لري قاري صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب تاسو ته ټول قدرمنو ملمنو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم موفق او بریالي اوسئ نو د لایف موضوع خو د اسلام کلا د بندر کې د اور لګیدنې موضوع ده دغه اور لګیدنه کې د موږ تاسو هیواد تجارانو ته په میلیونونه ډالر زیان اوښتی ده یعنی په اټکلي ډول تر 150 میلیونه زیات زیان اوښته دی 150 میلیون ډالر پورې دغه موږ تاسو افغانانو ته زیان اوښتی ده دا ډیر لوی زیان د افغانانو ته بیا افغان تجارانو ته او د هیواد ته نن په لایف کې په دې غږیږو زه کوشش کوم یو څو تجارانو ته میم لینک لیږلی ده هغه تجاران چې هغې په دې موضوع کې دوی ته زیان رسېدلی ده په دې پیښه کې دوی ته زیان رسېدلی ده د دوی مال ته ډېر زیات زیان رسېدلی ده هغوی به راشي او د دې پیښې اصلي جریان به د موږ سره شریک کړي د کابل ادارې اړوند رسنۍ خو یا هغوی خو بس همدومره وکول چې هغه د پیښې د ورځې څو انځورونه یې شریک کړل ځکه دغه رسنۍ د ارګ او د امریکایي سفارت یا د نورو خارجي سفارتونو په ګریوګان کې هغه څه دوی نشروي چې هغه د جګړې یوه برخه ده د ملت دلته اصلي درد چې د کوم شي نه ده کوم څه نه د ملت کړېږي هغې شیانو ته دوی ګوتې نه وروړي کنې په نوره نړۍ کې رسنۍ د ملت ژبه وي د ولس ژبه وي د خلکو ژبه وي که چېرته په بل هیواد کې داسې دومره لویه پیښه شوې وه چې د یوه هیواد تجارانو ته 150 تر 200 میلیون ډالرو پورې زیان اوښتی وی د رسنیو به څو ورځې په دې ماتم کول او دنیا به یې په سر اخیستې وی خو د موږ په رسنیو کې هماغه د اولې ورځې د سر راپورونه راغله نو دا خبره ختم شوه چا سر پرې ونه ګراوه ځکه دا یوه سیاسي موضوع نه ده او د دوی تاوان ده په دې کې ځکه که دا حقیقت را برسېره کېږي دا اور څنګه لګېدلی و ولې ولګېدو د اور د لګېدنې پړه د چا په غاړه ده دا حقیقت که را برسېره کېږي د کابل اداره ګرام ادب کې د کابل فاسدې ادارې چارواکي په دې کې ملامت دي ګرام دیب کې نو د دې وجې نه دغه شیانو ته دوی ګوتې نه وروړي او دغه موضوعات دوی نه څېړي ډېر زه کوشش کوم چې یو دوه تجاران دي افغان تجاران دي هغوی را پیدا هغوی په لایف کې را سره ملګري کوم صاحب هغه نومونه که دی بیا هغه نومونه بیا که وي دلته ورونو اول به زه اعلان وکړم هغه څوک چې واقعا چې موټر یا صدمه یې لیدلې ده په دغو پیښه کې او هغه شوي دي متضرر شوي دي واقعا هغه د دغه واقع کې وو هغه کولی شي را د شي اول به نوبت هغو ته ورکړو د سټډیو مه ډکویه لایف در سره شیر کړه هغه به هم راشد علي به وغږي چې ولس پوه شي چې څه حالت دی په افغانستان کې د تجارانو باندې ولې د ظلم روان دی ولې د مسکینان تهمه د ښکار د دغه دولت شوي دي سمه ده او د سټډیو مه ډکوئ مهرباني قاري صاحب محترمه که قاري صاحب بله قاري صاحب شاهین صاحب زه خو زه به لنډ جریان درته ووایم یو دوه کسان هم راځي هغوی به هم جریان ووایي دغه پیښه داسې رامنځته شوې ده چې اول ځینې کسان وایي ځکه هغه پیښه چې په کوم ځای کې رامنځته شوې ده هغه خلک اکثره هغه موټران هم سوځېدلي دي هغه موټر چې کوم د موټر نه پیښه رامنځته شوې ده هغه هم د منځه تللی ده نو یو قول خو دا ده چې دلته یو د ګازو یو ټانکر و په هغې نه عسکرو ډزې کړي دي د هغې د ډزو نه هغې انفجار کړی ده او د پیښې عامل دا ده دویم قول دا ده چې یو د ګازو ټانکر راغی هغه خراب شو هغې کې تخنیکي ستونزه وه دا ګازو ټانکر چې و لیک و عسکرو ته یې ویل چې موږ ته لا
مخکې په لین کې ولاړ عسکرو ته ویلي چې موږ ته لین ځای لار راکړي چې دا موټر کې مشکل د ستونزه ده ګیس لیک ده دا ټانکر لیک دی داسې نه وي چې مشکل جوړ شي دوی عسکرو ځای نه ورکړی لارې نه ورکړي نو یعنی د عمل قصدي شوی د داسې یو عمل نه ده چې یوه پیښه دې رامنځته شوې وي او اول خو په دې غږیږو چې دغه عمل اول خو قصدي شوی ده دویم د دې پیښې په بل اړخ غږیږو چې هغه په د بندر کې په د ګمرک کې د اسلام کلا په د ګمرک کې چې دا د هیواد په سطح تر ټولو لوی ګمرک ده په دې کې ولې احتیاطي تدابیر نه دي نیول شوي که داسې یوه پیښه رامنځته کېږي هغه پیښه که اگر که قصدي نه وي هم یوه حادثه وي یوه غیر قصدي غیر عمدي حادثه وي هم ولې د دې پیښې مخنیوی په وخت نشي کېدلی د 20 کلونو د تېرېدو نه وروسته چې دلته میلیاردونه ډالر مصرف شول یوازې په فحاشۍ عیاشۍ په ډانسونو او په دې ډمو او فاحشو رسنیو مصرف شول او دا لاسته راوړنې بلل کېږي ولې په یوه دومره لوی ګمرک کې د اور د لګېدو په صورت کې هغه وسایل ولې نشته دلته دغه کله چې اور ولې د کابل ادارې فاسدو چارواکو ناټو او ایران ته چیغې والي هغوی د غورځېوال چې موږ ته اور مړ کوي دغه بندر کې په دې وخت کې 100 کنټینران ولاړ وو په دې 100 کنټینرانو کې 600 کنټینران سوي دي 1500 کنټینران بچ شوي دي 600 کنټینران سوي دي او دغه 600 کنټینران ټول هغه کنټینران دي چې د هغوی محصول ګمرک کې شوی وو یعنی دا داسې کنټینران نه وو چې محصول ته ولاړ دي دوی محصول یې وارد شوی ده دوی نه ګمرک اخیستل شوی ده دا خلک د ګمرک تعرفې په لاس کې لري د دوی نه ګمرک اخیستل شوی ده د ګمرک د اخیستو نه وروسته بیا هم دوی ولاړ وو عسکرو اجازه نه ورکوله چې دغه کنټینرونه ووځي لاړ شي خپلې خواته چې کومې خواته دا مال وړي دا یوازې دلته نه په دې ګمرک کې نه همدا اوس فل حال دغه موږ تاسو سره په دې لایف کې د تجاران ورونه راسره دي موږ تاسو افغان تجاران راسره دي کندهار دی خوا په کندهار کې اوس فل حال هم 1500 کنټینران محصول شوي ولاړ دي محصول شوی ده